Bowling. I think he's broken the stumps. Oh, he has. کله ناکله د ژوند تر ټولو سخته لوبه په لوبغالي کې نه بلکې د روغتون په یوه خاموشه خونه کې ترسره کیږي. هلته نه تماشاچیان وي، نه د بریا نارې او نه هم هغه چکچکې چې یو وخت یې د یوه اتل هره لاسته راوړنه بدرګه کوله. هماغه چټک توپ اچوونکی چې کلونه یې د نړۍ غوره بیټسمینان له ستونزو سره مخ کړي وو، دا ځل د داسې سیال پر وړاندې ولاړ و چې نه توپ ورسره کار کوو، نه تجربه او نه هم اراده. د هند د ډیلي په یوه روغتون کې شاوخوا 6 میاشتې هغه له یوې نادرې ناروغۍ سره مبارزه وکړه. ناروغي ورو ورو د هغه د بدن دفاعي ځواک له منځه یوړ او د 2026 کال د جولای په 9 لا تر دې چې خپل 9 پسرلی وویني، شاپور زدران خپل وروستۍ ساه واخیسته. مونږ په اسمان کې ګورو. چیرته راغلی؟ کربوړ کې نه پاتې را باندې نور ولا څو سیټه پاتې زمزم څو سیټه پاتې پاتې د نور. اصلي کیسه له دې ځایه پیلېږي. هغه وخت چې افغانستان د جګړې په اور کې سوځېده، زرګونه افغاني کورنۍ کډوالې شوې وې. خو په همدې سختو ورځو کې د پېښور په جمخانه او د شمشتو د کډوالو په دوړو ډکو میدانونو کې یوه هیله پیدا شوه، د افغانستان د کرکټ هیله. نه امکانات وو، نه ماشونه، نه نړیوال لوبغالي، یوازې یو څو ځوانان وو او یو لوی ارمان چې یو ورځ به د افغانستان بیرغ د نړۍ په سترو لوبغالو کې رپوي. همدلته دولت احمدزی یو دنګ اوږده ویښتان لرونکی ځوان کرکټ ته راوست. ملګرو ته یې وویل ونه یې ښه ده او توپ په ډېر سرعت ولي. شاید هماغه ورځ هیچا فکر نه کوو چې همدا ځوان به یوه ورځ د افغانستان د کرکټ د تاریخ له تر ټولو مهمو چټکو توپ اچوونکو څخه شي. Bowling. I think he's broken the stump. د شاپور د کرکټ سفر اسانه نه و. هغه وخت هغه لکه د نورو لوبغاړو په څیر په ډېرو لږو امکاناتو کرکټ کوو. کله به چې وږي شول په چپسو به یې ګزاره کوله. نه ادارې د مرستې وس درلود او نه لوبغاړو د شکایت فرصت. خو شاپور هیڅکله همت له لاسه ورنه کړ. ستړیا یې نه احساسوله. هره ورځ یې داسې کرکټ کوو لکه سبا چې نړیوال جام وي. همدا نسل هماغه نسل و چې د افغانستان کرکټ یې له دوړو پورته کړ. He's gone for it as well. Well done, Afghanistan. شاپور یوازې یو فاست بالر نه و. هغه د هر مجلس روح او هر ځای چې به شاپور و هلته به خندا وه. ملګري وایي هغه به ډېرې ټوکې کولې، هیڅ غرور یې نه درلود. له هر چا سره به یې د ورور په شان چلن کو او کله چې به د بریا شیبه راغله، شاپور به تر ټولو مخکې اتڼ ته پورته شو. د هغه خندا، د هغه اوږده ویښتان او د هغه اوږده منډه د افغانستان د کرکټ د زرین دور نښې وې. کله چې د حمید حسن او شاپور زدران نمونه یو ځای اخیستل کېدل، د نړۍ بیټسمینان پوهېدل چې سخت امتحان یې په مخ کې دی. له یوې خوا د حمید حسن چټک یاکرې او له بلې خوا د شاپور خطرناک ان سوینګ. دا یوازې د افغانستان تر ټولو مشهوره جوړه نه وه، بلکې ډېرو د پاکستان د وسیم اکرم او وقار یونس او د استرالیا د بریټلی او د مګارا له جوړې سره پرتله کوله. شاپور هیڅکله ماتې ته نه تسلیمېده. هغه شرنج خوښاوه. همدغه ځانګړنه وه چې هغه یې ځانګړی کړی و. تاسې به خیال کړی تیږې وي دومره. ما سټارټ هم ډېر و، دا اوږد و. بیا مې سټارټ راواخیستې، شپې به مې ټولې خپې خوږېدې که نه، تیږې به وې که نه، سهولت نه و. 2015 کال د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې یوه نه هېرېدونکې ورځ وه. یوازې یوه وکټه پاتې وه. په وروستي اور کې 5 منډو ته اړتیا وه. هر افغان سانیولی و. لومړی بال یوه منډه، دویم بال شاپور له رڼاو څخه په سختۍ وژغورل شو او بیا دریم بال یو سوینګ او توپ د فاین لیګ پولې ته روان شو. څلوریزه لوبغالی د خوښۍ په چیغو ولړزېد. شاپور منډه کړه،
لاسونه یې پورته کړل او د خوښۍ له شدته پر ځمکه ولوېد. هماغه ورځ افغانستان خپله لومړنۍ بریا د 50 اوریز نړیوال جام په تاریخ کې ثبت کړه او شاپور د تاریخ یو نه هېرېدونکی لوبغاړی شو. Afghanistan have beaten Scotland by 1 wicket here in Dunedin with 3 deliveries to go. Scotland cannot believe